نن به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې لوبډلې سره د درې نړیوالې شل سیالۍ په لړ کې په خپله دویمه شل سیالۍ ترسره کوي. افغان لوبډلې په لومړۍ شل لوبه کې د زمبابوې لوبډلې څخه په 4 ویکټو ماته وخوړه. نن به یو ځل بیا د زمبابوې لوبډلې سره د لوبې ډګر ته ښکته کیږي. په لومړۍ شل لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې ډیره خرابه ناکامه توپونه ترسره کړل. نه حضرت الله زازی وچلېدی، نه رحمان الله ګربز وچلېدی، نه صدیق الله اتل وچلېدی چې سر په سر خپل ویکټ د لاسه ورکړي. خو یوازې محمد نبي عیسی او کریم جنت چې د افغانستان منډې 144 ته ورسولې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله باید په نن سیالۍ کې ښه توپ اچونه او ښه توپونه او ښه ډګر ساتنه ترسره کړي. که د تېرې لوبې په څېر لوبه وکړي نو د شل لوبو سیریز به د لاسه ورکړي. انشاءالله تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن ښه لوبه ترسره کوي. زمبابوې لوبډلې ته به په دویمه شل لوبه کې یو ستره ماته ورکوي.